په یو صحیح حدیث کې چې هغه حدیث امام ترمذي راوړی دی، یو بهترین ذکر راغلی دی. هغه ذکر چې کله انسان خپلې بسترې ته ځي ماښام کې سملي اوده کېږي او هغه ذکر یې وکړو نو څومره فضیلت لري. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ده ټول ګناهونه به پرې الله معاف کړي. وان کانت مثل زبد البحر، اگر که د ده دا ګناهونه د دریاب د زګ دومره دي. او وان کانت عدد ورق الشجر، اگر که د ده دا ګناهونه د دې ټولې دنیا د ونو د پاڼو دومره دي. وان کانت عدد رمل عالج، اگر که د ده دا ګناهونه د شګو د ډیرو دومره دي. او وان کانت عدد ایام الدنیا، اگر که د ده دا ګناهونه د دې دنیا چې دا څومره ورځې تېرې شوي دي او څومره باقي دي د دې دومره دي. خو که دغه کلمات او دغه ذکر موږ او تاسو د بسترې ته د ورختلو په وخت کې وکړو، د اوده کېدلو نه مخکې، دغه ټول ګناهونه پرې الله زموږ ختموي. او دا حدیث دی په روایت د ابي سعید الخدري رضی الله تعالی عنه باندې دا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې من قال حين یأوي الی فراشه، څوک چې خپلې بسترې ته ورځي، خپلې بسترې ته ورخیږي په هغه وخت کې دا کلمات ویل چې استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، درې ځله دا ذکر وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي غفر الله له ذنوبه، الله پاک به د دې بنده ټول ګناهونه معاف کړي. اگر که د دریاب د زګ دومره دي، اگر که د ونو د پاڼو دومره دي، اگر که د شګو د ډیرو دومره دي، اگر که د دې ټولې دنیا د ورځو دومره دي. او دا حدیث امام ترمذي راوړی او دې حدیث ته صحیح حدیث او حسن حدیث یې ورته